السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د دین اسلام ډیرو قدرمنو عزتمندو مسلمانانو ورونو خويندو الحمدلله موږ د جمعه او مدرسې د پاره ځمکه اخستې و او د هغې د تعاون د پاره د تاسو نه اپیل کړو. هغې کې الحمدلله ډیرو مسلمانانو ورونو خويندو د خپل وس موافق پوره تعاون کړی دی. د افغانستان نه ملګرو تعاون کړی دی، د ایران نه کړی دی، د جرمنی نه کړی دی، د امریکای نه کړی دی، د فرانس نه کړی دی، د سعودي عرب نه شوی دی، د شانت د دوبۍ نه شوی دی. نو الله سبحانه و تعالی دی هغه ټول ورونو خويندو ته چې موږ سره د الله په دې کور کې تعاون کړی دی، الله دی د دې یوې روپۍ پوره بدلی په دنیا او آخرت کې ورکړي. بعضې زنانو د خپلو لاسونو ګوتمې را لیږلي دي، د سرو زیورات یې را لیږلي دي. الله دې دا اخلاص په خپل دربار کې قبول کړي، د دې بدلی دی الله په دنیا او آخرت کې ورکړي. الله دې په مالونو کې برکتونه واچي. زما محترم الحمدلله موږ په 4% کې 1% منډه هغه والده، دغه 3% منډه موږ ته نورم را په غاړه ده. تقریبا 1 کروڑ او 70 لک روپۍ هغه په موږ باندې پاتې دي. د هغې دپاره د تاسو نه د نور تعاون اپیل کوو. دا ځمکه قیمتي په دې ده چې د سړک د پاسه ده، بازار ته نږدې ده. نو د دې وجې نه هغه مسلمانانو ورونو خویندو ته ویم چې چا وله الله وس ورکړي چې موږ سره د الله په دې کور کې د جومات کې په دې ځمکه کې خپل تعاون وکړي. دا ځمکه داسې ځمکه ده چې دا به د قیامته پورې ځمکه په دې به سجدې لګېږي. که تا 1 روپۍ په دې کې تعاون کړی او په دې ځمکه باندې د قیامته پورې څومره سجدې لګېدلي، نو ستا د دغه 1 روپۍ د وجې به الله تا ته پوره د سجدو اجر درکوي. څومره رکوګانې په دې شوي وي، څومره تلاوتونه په دې شوي وي. که تا پکې 1 روپۍ تعاون هم کړی نو الله به تا ته د دې 1 روپۍ په بدله کې د قیامته پورې چې څومره عبادتونه په دې ځمکه شوي تا ته به الله اجر د دې درکوي. نو لهذا د مسلمانانو ورونو نه یو ځلې بیا درخواست کوم چې د خپل وس موافق پوره تعاون موږ سره په دې ځمکه کې وکړي. دا ځمکه د جبې وینو سره پل ته بالکل نږدې، مجید ټاون ته بالکل مخامخ په دوره روډ پیښور کې ده. نو لهذا چاله چې الله څومره وس ورکړي، که ستا د 10 روپو وس کېږي نو د 10 روپو تعاون وکړه. په دې اجر کې ځان شامل کړه، د قیامت پورې د سجدو په اجر کې ځان خامخا شامل. که ستا د 100 روپو وس کېږي 100 روپو تعاون پکې وکړه. که ستا د 1000 روپو وس کېږي 1000 روپو تعاون پکې وکړه. که ستا د 100 روپو وس کېږي د 100 روپو تعاون وکړه. او که د پیښور خوا او شا پاتې کېږي نو راشه په خپل لاس په دغه ځمکه کې خپله تعاون وکړه، د دې دپاره چې ستا زړه نورم مطمئني. نو لهذا موږ سره په دې کار کې خپل پوره تعاون وکړي. د تعاون دپاره موږ د بینک اکاونټ نمبر هم په دې سکرین ورکړی، زما د رابطې نمبر، د ایزی پیسې نمبر، د جیس کیش نمبر، دا ټولې نمبر هغه په دې باندې شته په دې سکرین باندې. که یو ملګری رابطه کول غواړي نو په دغه نمبر ما سره به ذات خود دا زما ذاتی نمبر دی، ما سره رابطه کوي شي. الله سبحانه و تعالی دې تاسو ټول له اجرونه درکړي.